السلام علیکم ټولو خواخوږو مینوالو کتونکو ته ښه راغلاست. هیله ده چې ټول به د روغتیا په کالیو کې نغښتي یئ. نن موږ به نن تاسو ته د ماماس په چینل کې د پښتو زده کړې درکوو. راشئ دا زده کړه راسره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ ګرانو هیوادوالو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ یئ. څنګه چې په ما لومړی ویډیو کې یعنې د ستاینوم اړوند په لومړی برخه کې تاسو ته د ستاینوم عمومي قاعده در پېژندله وه چې څنګه اړول کیږي. په دې ویډیو کې تاسو ته یوه بله او ورته قاعده در پېژنم، خو مخکې له دې چې تاسو دغه ویډیو وګورئ نو مهرباني وکړئ لومړی برخه یې وګورئ که تاسو تر اوسه نه وي لیدلې، او بیا دغې ویډیو ته راشئ. اوس لنډه د لومړی ویډیو هغه قاعده لنډه شنمه درته یا یې تکراروم. او قاعده دا ده چې که چیرې یو ستاینوم په بېواک غږ پیدلی وي، بېواک غږ یعنې ټول غږونه چې الف زورکی اوږد او لنډ او یګانې نه پکې راځي، لکه ب پ کاف میم څ ډ نون ټ او داسې نور. یعنې که چیرې یو ستاینوم په یو بېواک غږ پیدلی وي نو نارینه یو ګړی او ډېر ګړی نو مفرد او جمع یې یو شان پاتې کېږي. لکه خړ پړې یعنې یو بېواک غږ پیدلی نو خړ دواړه په یو ګړی او ډېر ګړی کې. او که چیرې ښځینه یو ګړی څرګندول غواړو نو بیا به زور ورپسې تړو یعنې خړه، او که ښځینه وي او بیا به اوږدای ورپسې تړو یعنې خړې. اوس راځو یوې په بېواک پایدونکو غږونو ستاینومونو لپاره د یوې بلې قاعدې، او هغه دا چې که چیرې په یو بېواک غږ پایدونکي ستاینوم کې تر په منځ کې یا تر وروستي غږ مخکې یو واو راغلی وي، یا لنډ یا اوږد واو یعنې او او او، نو بیا هغه د لومړۍ قاعدې په څېر نه اړول کېږي په نارینه جمع کې، بلکې یو الف ورزیاتېږي او اکثر واو پکې غورځېږي او په پای کې یو زورکی راځي. لکه څنګه چې د خړ نارینه جمع هم خړ و، سره له دې چې په بېواک غږ پیدل. دلته بیا دا چې په د زوړ په منځ کې لکه زوړ چې راخلو، په د زوړ ستاینویي په منځ کې یو واو راغلی نو نارینه جمع یې زاړه راځي، یو الف پکې ورزیاتېږي او په پای کې یې زورکی راځي. او هغه ښځینه او یو ګړی او ډېر ګړی بڼې یې همداسې پاتې کېږي لکه په عمومي قاعده کې، یعنې او زور ورزیاتېږي او په ښځینه جمع کې ای ورزیاتېږي، نو هغه یو شان پاتې کېږي، یوازې نارینه جمع بدلیږي په دغو ډول ویونو کې چې یو واو په منځ کې راغلی وي. یا همداسې ووړ پر واړه، لوند پر لانده، کوږ پر کاږه، موړ پر ماړه، سوړ پر ساړه، روڼ پر راڼه او ړوند پر ړانده. خو ټول اکثر هغه ستاینومونه چې واو پکې وي داسې نارینه ډېر ګړي کې داسې اوړي، خو ټول نه، یو ځینې لږ شته چې هغه د لومړۍ قاعدې پورې اړه لري دغې، لکه تور لوی روغ ډوب، یعنې تور په نارینه جمع کې پر تاره نه بدلیږي، یا لوی پر لایه نه بلکې لوی پاتې کېږي، روغ هم روغ پاتې کېږي او ډوب هم ډوب. او دا وه د عمومي قاعدې یوه بله بدله بڼه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي، او تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم، او ښې چارې.